بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورو بېرته پر اکسل باندې کلیک کوم. چې کله کلیک کړو کسې سو دا راخلاصو. چې کله راخلاصو په تېر درس کې ورته ګوره موږ په پیج لیاوټ کې ټوله ختم سو. پرنټ ټایټل مې هم ختم کړي. اوس په پرنټ ټایټل کې دننه زموږ سره یو شی پاته چې هغه هیډر او فوټر دی. هیډر او فوټر دلته هم استعمالېدی او دلته ورته ګوره په انسرټ کې دلته هم استعمالېږي. که زه راسم ورته ګورو مینې پر دې باندې کلیک وکړم سې سو دا هم هیډر او فوټر دی. یا هلته استعمالول او دلته استعمالول فرق یې نشته چې هر ځای ته استعماله یې کول چې استعمال یې کړې نو دا عموما ورته ګوره چې کار دی د هیډر او د فوټر کار دی. سې سو اوس که زه راسم ورته ګورم مینې دې ځای کې څخه که چیرې زه دلته یو لیکنه ولیکم چې مثلا دا لیکنې مې ولیکله دونه اندازه لیکنه ده. سې سو دا اندازه لیکنه راغله. اوس زه راځم ورته ګوره دلته پر پیج لیاوټ باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړې پرنټ ټایټل ته راځم پر دې باندې کلیک کوم. دلته راځم ورته ګوره هیډر اینډ فوټر پر دې باندې کلیک کوم. اوس موږ سره چې دی یو چې دی هیډر دی بل چې دی فوټر دی. هیډر دې ته ویل کېږي وایي که ته وغواړې چې زه د لیکنې د دې صفحې په سر کې یو نوم وله ورکوم یا یو حساب وله ورکوم کولی چې وله ورکړې. او فوټر بیا داسې کار کوي چې د صفحې په پای کې نوم ورکړې حساب ورکړې او بل شي ورکړې کولی چې هغه څه کې انتخاب یې کړې او درته رابسي. اوس دلته ورته ګوره نن دی نن چې د هېڅ شی نشته. که زه چې راسم ورته ګوره وینې دلته پر پرنټ باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې دلته په سر کې ورته ګوره هېڅ شی نشته. نه حساب شته نه نوم شته هېڅ شی نشته. نو که زه اوس وغواړم چې یاره دلته د حساب ورکول شي نو بیا به راسې ورته ګوره پر دې باندې به کلیک وکړې. هیډر اینډ فوټر ته به راسې پر دې باندې به کلیک وکړې. دلته به راسې دا د دا ځای څخه ونیسئ بیا عیناً روان تر پایه پورې سیسو دا زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې تاسو ورکوئ. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړم پیج 1 دی پر پرنټ باندې کلیک کوم ورته ګوره وینې دا د پیج 1 راغلی. سې سو که زموږ سره بله صفحه راسي پیج 2 پیج 3 راځي نهي تر پایه پورې چې کېږي دا هیډر اوړي. هر څومره اندازه چې ته راوړې کولی چې وایې هغه چې کېږي درته راځي او درته استعمالېږي. سې سو او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې هیډر ان فوټر ته راځم پر دې باندې کلیک کوم. دلته راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم. سې سو اوس دا ورته ګوره وینې هر ډیزاین چې کله جلا جلا کولی چې استعمال کړي. شیفټ غواړې بوک غواړې په کوم ځای کې د سې سو دا دی هغه دې کولی چې استعمال کړي او درته رابسي. او که چیرې دا نه استعمالوي ته وغواړې چې یاره زه نمبر نه ورکوم زه غواړم چې خپل په خوښ یو نوم وله ورکړم. سې سو نو باره به راسي کسټم هیډر ته پر دې باندې به کلیک وکړي. چې کله کلیک وکړي دا به درته راسي. اوس وایي نوم ته چیرې غواړې آیا په لیفت طرف غواړې په مابینځ کې غواړې که رایټ غواړې. وینې لیفت دی سیکشن دی سینټر سیکشن دی او رایټ سیکشن دی. هره خوا ته ورته ګورې چې ته دا نوم غواړې کولی چې هغه استعمال شي هغه به درته راسي. اوس زه راځم ورته ګوره مابین باندې درېږم. سې سو زه په دې ځای کې ورته لیکم چې مثلا یو لفظ ورته لیکم چې افغانستان. سې سو دلته راځم افغانستان دا مې ولیکئ. سې سو اوکې که چې اوکې یې کوئ پر پرنټ باندې کلیک وکړه ورته ګورې وینې افغانستان درته راغلی. کومه خوا ته دی په مابینځ کې دی. او که زه وغواړم چې یاره دلته راځم پر ګور کسټم باندې کلیک کوم. چپه خوا ته راسي چپه خوا ته به راسي. که رسته خوا ته غواړې رسته خوا ته به راسي. او که په مابینځ کې غواړې کولی چې په مابینځ کې راسي. هره خوا ته ورته ګورې چې ته دغه افغانستان نوم غواړې مثلا بل شي لیکې هغه دې کولی چې ولیکې. او که په درست لیکې مشکل نشته درست هم لیکل کېږي. مثلا دلته راځې ورته ګورې یو نوم لیکې. سې سو راځې ورته ګورې یو نوم لیکې مشکل نه لري دلته هم چې کېږي لیکل کېږي. او که چیرې یو دانه لیکې نو عموما دې کولی چې په هر خوا کې ولیکې هغه درته راځي. موږ سره د صفحې درې خواوې دي هر خوا چې ته استفاده یې کولی چې استعمال کړې او درته رابسي. او اوس که تو غواړې چې یاره زه دغه د افغانستان نوم ته رنګ ورکوم بولډوم یا ټایلیک کوم یا معنی کې فارمټ ول ورکوم نو بیا به راسي پر دغه ای باندې به کلیک وکړې. فارمټ ټکسټ پر دې باندې به کلیک وکړې. زه هم یاره دا دې لږ اندازه د افغانستان نوم چې شي غټ سي دونه اندازه او یو رنګ دې هم ورکولی چې سره کم مثلا سور رنګ وله ورکړې. بورډ دې هم سي که یې فارمټ ورکوې دې کې فارمټ دې هم ورکولی. سې سو یا فارمټ چې زه هم یاره هغه فارمټ صحیح دی. سې سو باره یې اوکې کړه چې اوکې دې کوي دا هم اوکې کړه. اوس که پر پرنټ باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې د افغانستان ورته ګوره دا رقم راغلی. هر رقم چې ته انتخاب یې کوئ چې انتخاب یې کړې هغه درته راسي او درته استعمال به سي. سو نو دا چې کار و دا د کسټم هیډر کار و دا ای په دغه نتیجه کې دلالت کوي. او که زه راسم ورته ګوره دا ځینې ختم کړم راځم دې ته. سې سو دا بیا لیکلي دي وایي انسرټ پیج نمبر. انسرټ پیج نمبر داسې کار کوي لکه مخکې چې ولي یو نمبر وله ورکوي. که کلیک په وکړې ورته ګورې وینې اوکې که چې اوکې دې کوي پر پرنټ باندې کلیک وکړې ورته ګورې یو راغلی. اوس بله صفحه نشته که بله صفحه وایي دویم راتلی درېیم راتلی. اوس که زه راسم ورته ګورې وینې دغه لیکنه به ټوله کنټرول سی کاپي بیا کړم دلته بیا پیسټ کړم. سې سو چې دوې صفحې سي. اوس که زه راسم کنټرول نیسم پی پرنټ ته راځم دا ورته ګورې یو دی که دویم ته ورسې ورته ګوره دوه خپل لیکل سوي. سې سو هر څو صفحې چې ته ورکوې خپل په خوښ ته کوی چې وله ورکړې هغه به درته راسي. نو دا چې کار و دا عموما د دې کار و دې مشکل چې استفاده وکړو. او د هغه څخه وروسته زه راځم دا ډیلیټوم. سې سو دلته که سرچ په وکړه دلته بیا لیکلي انسرټ نمبر اف پیج که پر دې باندې کلیک وکړې اوکې که چې اوکې دې که سې سو دلته راسي پرنټ باندې کلیک وکړه ته ګورې وینې دلته هم دوه ښکاره کړي دلته هم دوه ښکاره کوي. دا چې دی د صفحې اخري اندازه موږ ته راښکاره کوي چې ستاسو په دې صفحه کې په دې دغه کې څو در لیکنې در سره دي. مثلا آیا یوه صفحه در سره ده دوې در سره دي درې در سره دي هر څو صفحې چې در سره وي عمومي ټول در ښکاره کوي چې مثلا دلته څومره که در صفحې چې در سره سته او استعمالېږي.
نو دا عموما ورته ګورو دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. صحیح شو. او د هغه څخه وروسته راځم ورته کسټوم هیډر ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي. اوس که دا راسي ورته ګوره ختم یې کړي چې ختم دې کړي ورته ګوره مینې دا دې ختم شو نو دا ورته ګوره دې دپاره چې کېده استعمال دی په دې دوه خمسه خلاص شو. او که پر دې باندې سرچ ودی دلته به لیکل دي انسرټ ډیټ دی او که پر دې باندې سرچ ودی دلته لیکل انسرټ ټایم. اوس که تو غواړې چې یاره دغه وخت او تاریخ هم باید دلته معلوم شي غواړم چې وخت او تاریخ معلوم شي. اوس ورته ګورې یوه خبره درته کومه تا کولی شي دلته وخت معلوم کړې دلته تاریخ معلوم کړې دلته حساب ول ورکړې مشکل نشته درې سره هم کار کوي هر ځای چې ته ودرېږې کار کوي مشکل نه لري. صحیح شو. اوس نو که زه وخت او تاریخ معلوموم دا وخت او تاریخ چې دی عمومي زموږ د کمپیوټر د دغه وخت تاریخ سره تړاو لري. که په دې وخت تاریخ کې هر څو بجې وي هلته به وي. صحیح عموما دا راوړي. اوس نو که زه راسم دلته ودرېږم راځم پر دې ډیټ باندې کلیک کوم اوکې که چې اوکې دي که پرنټ باندې کلیک کوې ورته ګوره وینې 2025 د اولې میاشتې څوم دی 26 تاریخ دی نو عموما ورته ګوره نه 26 تاریخ دی دې لپاره چې کېده استفاده کېده یو درته راتلی دا خو دا کار کوي. او که چیرې زه راسم ورته ګورې وینې دا ځینې ختم کړم که زه وغواړم چې یاره زه ټایم غواړم نو پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې اوکې که چې اوکې دې کې پرنټ باندې کلیک وکړه دا د 12 بجې دي وباله. صحیح شو. دلته لیکلي دي مینې کرا. صحیح شو. دا ورته ګورې مینې 2 اندازه درته راغی هر او چې ته استعمال یې کولی چې استعمال یې کړې هغه به درته راسي. شو عموما دې دپاره دا چې استفاده کېږي او درته راځي. صحیح شو. دا د چې کار دی د این ټایم کار دی. او که چیرې فایل غواړې راس پر دې باندې کلیک وکړې انسرټ فایل پیټ. صحیح شو. مثلا چې دا فایل چیرې پروت دی پر دې باندې کلیک کوم راځم اوکې کوم چې اوکې دې کې پرنټ باندې کلیک کوم وینې وایي دا فایل چې دی په سی ډرایو کې دننه یو فولډر دی د یوزر په نامه باندې په هغه کې دننه یو فولډر دی د عبدالله په نامه په هغه کې دننه بل فولډر دی د ډاکومنټ په نامه د ډاکومنټ په فولډر کې بوک 1 چې دی پروت دی. بوک 1 چې دی دغه اکسل شیټ فایل یو فایل هلته پروت دی. موږ کولی چې هغه چې استعمال یې کوو دلته رابسي درته نو دا ورته ګوره عموما دې دپاره چې کېده استفاده کېدی. او که چیرې راسم ورته ګوره پر دې باندې سرچ ودرې که زه دلته لیکلي انسرټ فایل نیم څه ایسو. اوس که تو غواړې چې یاره زه پر څوم شیټ ولاړ یم نو راځم دلته کلیک پر کوم اوکې که چې اوکې دي که پرنټ باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې بوک 1 دی. بوک 1 چې دی دغه د شیټ نه دی بوک 1 دی. صحیح شو. او که ته راسې ورته ګورې وینې که تو غواړې چې یاره زه شیټ هم معلوموم نو راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې دا ځینې ختموم پر دې باندې کلیک وکړې وینې دلته لیکلي انسرټ شیټ نیم. شیټ نیم چې دی دغه بس اول درته ښوي چې پر اول شیټ ولاړې عموما دا د چې استفاده کېږي او درته راځي. صحیح شو. اوس نو ځکه راسم ورته ګورم مینې په دې ځای کې ورته لیکم چې د افغانستان اسلامي امارت دا دې ولیکئ. اوس که پر دې باندې ودرېږي دلته یو لوګو ورکوم نو دلته راسه ورته ګورې پکچر پر دې باندې کلیک وکړه. صحیح شو. ورک آفلاین ته راځم پر دې باندې کلیک کوم او همدلته به زما څه انشاءالله لوګوي پرتې چیرې لوګو دلته به زه ورته ولیکم چې لوګو دا ایسته لوګو دا دی. کلیک پر کوم وام په دې خوا کې دي کومه لوګو راسي دا لوګو دې راسي او دلته کلیک پر کوم. صحیح شو. کلیک پر کوم په دې کې دي مثلا کومه لوګو راسي په دې خوا کې دا لوګو راسي. اوس کې اوکې کې پر پرنټ باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې دا دي وینې یوه ختم لوګو راغله بله ختم لوګو راغله. اوس دا لوګو ورته ګوره کښته ده دا هم کښته ده نکې سربیټې باندې. اوس زه غواړم چې دا لږ پورته کړم لږ یې دې خواته کړم دا هم لږ پورته کوم لږ یې دې خواته کړم چې زموږ طریقه یې سره سمه. صحیح شو. نو باره به راسې ورته ګورې وینې پر پرنټ ټایټل باندې به کلیک وکړې دلته به راسې ورته ګورې وینې پر دې باندې به کلیک وکړې. اوس که تو غواړې چې دا لوګو زه سموم نو دلته به راسې ورته ګورې وینې پر دې باندې کلیک وکړه دلته لیکلي فارمټ پکچر د فارمټ چې شي پکچر عکس. اوس که دلته کلیک پر وکړم اوس دلته لیکلي سایز زه وایم یاره دا لوګو دي لږ اندازه چې شي کوچني دي څونه اندازه مثلا 2 اندازه دي کوچني شي 2 اندازه دي کوچني شي. او پر دې باندې کلیک کوم زه وایم دغه لوګو دي لږ پورته شي ټاپ لوړ خواته پر دې باندې کلیک کوم لږ چې شي پورته شي 2 اندازه او چپه خواته دې باندې کې چې شي ولاړه شي څونه اندازه مثلا 2 اندازه او راس اوکې که چې اوکې دي که شي سو اوکې که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا دی ما یاره ډېره پورته کړې لږ به کښته کړم او لږ یې دې خواته راسي. دلته کلیک پر کوم شي سو راځم دې ځای څخه پر دا باندې کلیک کوم وایم ډېره مې کوچنۍ خو صحیح ده او ډېره مې پورته کړې ده پر بغل کړې ده لږ یې دې خواته شي او لږ یې دې خواته شي 2 اندازه بارې اوکې که چې اوکې دي که اوکې که پر بل باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا راغله وینې که لږ ښکته کوې کولی شي ښکته یې کړي. او که تو غواړې چې د دې اندازه هم کوچنۍ کوم نو بیا به راسې ورته ګوره پر دا باندې به کلیک وکړې
راوځي ورته ګورئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړه. اوس ګورئ د دې اندازه باید چې تاسو دلته معلومه شي چې څونه اندازه ده. مثلا زه که راسم ورته ګورئ دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره دا دی 1 4 وینې ویت ور هایټ اندازه یې ده وینې 2 6 نو دلته به راسئ ورته ګورئ که پر دې باندې کلیک وکړئ څه شو د دې اندازه کده کوي نو لږ اندازه بیا زه کوچنی کړم څو دی مثلا یو چې شي دی دونه اندازه بس دغه اندازه صحیح دی باندې اوکې چې اوکې دی کوي بیرته راځم ورته ګورئ لږ یې پورته کوم ټاپ لوړو خواته بیا دونه اندازه لیفت خواته بیا دونه اندازه اوکې که اوکې که پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره دا دی ډېر مې لوړه کړې وه څه شو لږ اندازه یې کښته کوم نو راځم کلیک پر کوم څه شو د دې ځای څخه راځم پر دې باندې کلیک کوم د لوړې د خوا څخه دې لږ کښته شي دونه اندازه صفر مې کړئ څه شو اوکې که پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره دا دی ښه دا مې پر دې باندې کار وکړي څه شو نو زه به ورسم پر هغه باندې به ودرېږم چې د لوړې د خوا څخه دي وینې زه دلته ولاړم دلته به ودرېږم څه شو چې له لوړې د خوا څخه دي هغه چې دي صفر دي سوري دونه اندازه دې راشي د لوړې د خوا څخه چې شي صفر دي شي اوکې که اوکې که دا دی اوس که کنټرول ویني سي پی پرنټ ته راسي نو دا اندازه راغله شو مثلا دلته یې کولی شي لوګو استعمال کړي خو که چیرې مثلا پیشنهاد یا مکتوب یو شی جوړوي په دغه کې پیشنهاد مکتوب دلته خو نه جوړېږي خو بیا هم یو لیست جوړوي که تو غواړې چې په هیډر کې لوګو وي راسي نو دا راځي اوس ورته ګوره دا په دې صفحې کې مه راغلي په دې صفحه کې په دواړو صفحو کې ورته ګوره هغه چې شته استعمالي سوی دی او درته راغلی نو دا زموږ چې کار و د هیډر او د فوټر کار و نو دا چې کار کسټوم هیډر دی اوس کسټوم فوټر چې دی د برعکس دی کسټوم هیډر چې دی د صفحې په سر کې کار کوي کسټوم فوټر چې دی صفحې په پای کې کار کوي نور هغه رقم کار دی هغه رقم کې هیڅ فرق نه شته د ټول لپاره ورته ور استعمالي دی او د دې څخه چې استعمالي شي او دا چې کپر ولګي ایوانو د اور د لپاره دی کله چې تاسو وینئ انسرت پیج ډیفالت راځي چې دا د دې لپاره استعماليږي او سکیل واړ سکیل ورته ور موږ ویلې چې د ډاکومنټ سکیل وګدا راسي چې کوم یو دی دا د پتی د سکیل ورته ور دا موږ ویلې دی وینئ او الاین د مارجن دی چې مارجن ورته ورته موږ ویلې دا راځي اوس که تو غواړې چې د تاک جفت صفه واړم دلته چک پر ولګو هغه چې کیږي تاک او جفت راځي چې برای چې وکي کړي کې دې ورته ور مینه دا د لپاره چې کیږي استفاده کیږي او د سره راځي نو دا چې کارو دا د هیډر او د فوټر کارو نو دې لپاره موږ کول چې هیډر او فوټر استعمال کو او راوځي نو نه د پاره دغه قدر واسطه برکتون کې درکې انشاء الله خدای کول چې به شروع کو فرمولې به شروع کو بس